بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو د انلاین لرنینګ یوټیوب چینل ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ چې دا د دري ژبې زده کړې باره کې ده. نو نننۍ ویډیو چې دا زموږ شپږم درس دی او په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د دري ژبې مهمې او ضروري جملې کومې چې په روزانه ژوند کې ډېر استعمالیږي زه تاسو ته هغه ښایم. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ او تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، نو هیله درنه کومه چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو سره لایک او شیر کړئ. تاسې کولی شئ چې زموږ چینل څخه د انګلیسي، دري او اردو ژبه زده کړئ، هغه هم په پښتو ژبه. راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی جمله: تو چی میکنی؟ تو چی میکنی؟ ته څه کوې؟ تو ته چی میکنی؟ څه کوې؟ آیا شما مصروف هستید؟ آیا شما مصروف هستید؟ آیا تاسو مصروف یاست؟ آیا تاسو مصروف هستید؟ مصروف یاست؟ بله من مصروف هستم. بله من مصروف هستم. هو زه مصروف یم. هو زه مصروف یم. بله هو من زه مصروف هستم. مصروف یم. آیا شما وقت دارید؟ یا آیا شما وقت داری؟ آیا تاسو وخت لرئ؟ دا دواړه رقم ویل کېږي. داسې هم ویلی شئ چې آیا شما وخت دارید یا آیا شما وخت داری. آیا شما تاسو وخت دارید؟ وخت لرئ؟ بله من وخت دارم. هو زه وخت لرم. اجازه بدین نان بخوریم. اجازه راکړه چې ډوډۍ وخورم. اجازه بدین اجازه راکړه نان بخورم، ډوډۍ وخورم. من گشنه هستم. من گشنه هستم. زه وږی یم. زه گشنه هستم، وږی یم. من تشنه هستم. زه تږی یم. دوستانو دلته ما هم وږی لیکل شوی خو تشنه چې دا تږي ته وي. د ما نه املایي غلطي لږه شوې ده. من تشنه هستم، زه تږی یم. گشنه وږی، تشنه تږی. شما کجا زندگی میکنی؟ شما کجا زندگی میکنی؟ داسې هم ویلی شئ شما کجا زندگی میکنین. تاسو چرته ژوند کوئ؟ شما تاسو کجا چرته زندگی میکنین؟ ژوند کوئ یا زندگی کوئ. آیا شما میخواهید نان بخورین؟ آیا شما میخواهید نان بخورین؟ آیا تاسو غواړئ چې ډوډۍ وخورئ؟ آیا تاسو غواړئ چې ډوډۍ وخورئ؟ آیا شما میخواهید؟ آیا تاسو غواړئ نان بخورین چې ډوډۍ وخورئ؟ نان، ډوډۍ. شماره تلفن شما چی است؟ شماره تلفن شما چی است؟ ستاسو د اړیکې شماره څه ده؟ یا ستاسو د موبایل شمیره څه ده؟ شماره تلفن شما، ستاسو د اړیکې شماره چی است؟ څه ده؟ با من تلفن کنین. با من تلفن کنین. ما سره اړیکه ونیسه. یا ما ته زنګ ووهه. یا ما ته تلیفون وکړه. با من تلفن کنین، ما سره اړیکه ونیسه یا ما ته تلیفون وکړه. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. تر بلې ویډیو موږ ته اجازت راکړئ.
د الله په امان.